إنهم يرونه بعيدا يقينا دويني دي لري دي إمكاننا لكي دينشي مشركاني لريني داوي العقل لري خبر دي قيامت براشي ونراه قريبا أوينو من قدا نجدي مؤمنات نجدي خكاري يوم تكون السماء كالمهل أغورز چشب اسمان پشاند تنبیوی لکلیشوی وتكون الجبال كالعهن او شب غرون پشاند ولی ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنشی کولی یو دوست دبل دوستنا دوستیو پکار نرازی يبصرونهم یو بل تبخوی کیگی دوی یو بل بینی خو بیام دیو بل مرستنی شی کولی يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وخيب مجرم ارمان چی قربان کی دے دا عذاب دا دغی ورزی نزامن خفل زامن قربانولو تم تیار دے خو نقبلی گی بچی وصاحبته واخيه او خزورور خفل وفصيلته التي تؤويه او قبيله خپل هغه چیزې ورکی دته د ټول قبيله قربانولو ته تیار دي بلکې ومن في الارض جميعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول ثم ينجي بیا خلاص کی د فدیه د لرد عذاب د الله نه دا غواړي دي دا ټول زمکه قرباني خو چې دا فدیه د الله د عذاب نه خلاص کی ودی څه نشي کېږي ځکه الله وی کله هچری دي سیندا دي نشي کېږي دا کوم زمانو د پاره بچو خزو د پاره قوم او ملک د پاره یو سړی لګي جنگونه کوي او دا غي د پاره قران او حديث پری دي په آخرت کې به د ټول قرباني خو فائدہ بولنه ورکین الله دې څه نشي کېږي إنها لظى يقينا داور يولم بدا نزاعة للشوى ويستن كدا سرمني دان دامنو لرا پاندامون لپاسی کم سرمن دا پدی ور سروزی تدعو من ادبر وتولى آواز بکی اگا چاہتا چی شایر آلولی دا و مخی گرزولی دی دا اللہ دا دیننا دور باغوی تا آواز کی وجمع فاوعا و مالی جمع کرده دینو پا لوخی کی چولی دی آخر خلق چی مالون جمع کردی او دا اللہ پا دین کی ندی لگولی دا انسان عجیب طبیعت اللہ بینی ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړی شوی دی ډېری رسناک اذا مسه الشر جزوعا کله چې ورسیږي د تکلیف نو بې صبري کوونکی فریادونه بیا ډېر کوي واذا مسه الخير منوعا او کله چې ورسیږي د فائدې د دنیا نو منع کوونکی داغي بل الله په لار کې مال نه لګي که غریبي پیراشي فریادونه ډېر کوي او که الله ولا مال ورکی او فائدہ ولا ورکی بيد الله په لار کې نه لګي